نن زموږ د قرآن پاک تعلیم دی، نو راځئ چې واورو د سورة البقره آیت نمبر 48 د پښتو ترجمه. بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة. الله پاک وایي د قیامت ته ویاځې را وویلېږئ په کومه ورځ چې به څوک د خپل نږدې انسان څخه تکلیف نشي اوچتولی او نه به د هغه څه سپارش قبلیږي. یعنې په دې غرض دې نه وي چې یو انسان به زما سپارش وکړي، سپارش به نه قبلیږي په هغه ورځ باندې. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. او نه به د هغه نه په بدله کې څه مال اخیستل کېږي. یعنې انسان که هر څومره پیسې ولري، هر څومره مال دولت ولري، نو د هغه په بدله کې به نه اخیستل کېږي د هغه نه مال، بلکې هغه د هغه چې کوم اعمال ورسره وي د هغې په بدله باندې به د هغه سره انصاف کېږي. یعنې مال اخیستل نشته دی. که هر څومره یو انسان دولت ولري هغه به یې د دې دنیا دپاره وي. او نه به څوک د بچ کولو والا میلاویږي ما سوا د الله پاک نه. نو الله پاک وایي که یو انسان هر څومره مال ولرېږي نو دا به په دې دنیا کې په کار راځي، په هغه دنیا کې به دی هېڅ نشي کولی او نه به د هغه ته د بچ کولو والا څوک میلاویږي ما سوا د الله پاک نه.